د ژوند لار. هاشمی جانا مسکن دا مدینه منوره دا مدینه منوره دا ښکلا ښکلا دا هاشمی جانا مسکن دا مدینه منوره دا مدینه منوره دا دا مبارک په غزاګانو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، د ګناهونو 22 نقصان ذلت او خواري ده. د الله رب العزت پیروي کوونکي خلک په دنیا او په آخرت کې اوچت او پورته وي، او ګناهګار خلک په دنیا او آخرت کې ښکته او ذلیل دي. بهترینه خلک هغه دي چې د الله رب العزت د اوامرو منونکي او د الله رب العزت د احکامو پیروي کوونکي اوسي، او بدترینه خلک هغه دي چې ګناه کوي، هم دوی سپک دي هم دوی ذلیل دي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: بعثت بین یدی الساعه وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی: زه د قیامت تر مخه رالیږل شوی یم، او زما روزي د نیزې د سوري لاندې ګرځول شوي. یعنی الله رب العزت به د غنیمت د لارې موږ ته روزي راکوي، او خوار او سپک دي هغه څوک چې زما له پیروي څخه سرغړونه کوي. نو درنو ورونو او عزتمنو خویندو، که غواړئ چې الله رب العزت مو د ذلت او خواري نه وساتي، د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ. ځکه چا چې ګناه ته مخه کړې ده، که هغه ورونه دي که هغه خویندې دي، کله هم دوی عزت نه دی ترلاسه کړی، بلکې د هغوی ژوند تل لپاره په ذلت، په خواري او په سپکوالي کې تیریږي. 33 د مخلوقاتو له طرفه تکلیف. د ګناه سزا دا هم ده چې د انسان په مقابل کې مختلف قسمه مخلوقات جرأت پیدا کړي او تکلیف ورته ورسوي. له ټولو څخه لومړی شیطان د هغه په مقابل کې د ویرې او غم اچولو جرأت پیدا کوي، هغه بیلاری کوي او هغه څه ورڅخه هیروي د کومو په یادولو کې چې ګټه او فایده وي. همداراز انسي شیطانان هم ورته د ضرر رسولو جرأت پیدا کوي. د نافرمانه او د ګنهګار بنده په مقابل کې د هغه ښځه، د هغه اولاد، د هغه کورنۍ، د هغه ګاونډیان
ان تر دې چې بې ژبې څاروي هم ورته د اذیت او تکلیف رسولو جرأت پیدا کوي. له پخوانیو نیکانو څخه یو چا لیکلي کله چې زه د الله رب العزت نافرمانی وکړم نو تاثیر یې په خپلې ښځې او د سپرلي څاروي په طبیعت او چلند کې وینم. یعنی چې د الله رب العزت د حکمونو پابند یم، د الله د اوامرو پابند یم، زما د میرمنې چلند ما سره ښه وي او هغه څاروي چې هغو باندې زه سپرلي کوم د هغو چلند را سره ښه وي، خو کله چې زه د الله د حکمونو نه سرغړونه وکړم، ګناه وکړم، د ښځې چلند هم را سره خراب شي او هغه څاروی چې ما د سپرلي لپاره اخیستی د هغې چلند هم را سره خراب شي. دا ځکه چې دی له داسې قلا څخه راوتلی دی په کومې کې چې انسان خوندي او محفوظ وي او دغه قلا د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي ده. نو هر څوک چې له دې قلا څخه ووځي د قطاع و طریق او موازي شیانو له خطر سره به مخ وي. که تا خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو په رڼا کې همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیروه، د هر څه نه به د الله رب العزت په حفظ و امان کې ساتي. خو کله چې د الله رب العزت د حدودو نه د سرغړونه وکړه، د رسول الله د سنتو او لارښوونو نه د سرغړونه وکړه، نو ته به د قطاع و طریق او موازي شیانو سره مخامخ کیږي، حتی چې تا ته به څاروي انسانان خو لا پرېږده هم تکلیف درکوي، د هغو نه به هم خلاص نه. نو که غواړئ چې د الله رب العزت د مخلوقاتو د تکلیف نه تاسو په امن کې شئ، ګناه پرېږدئ، د الله رب العزت د حکمونو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو لارښوونو پابند شئ، په هغو باندې عمل وکړئ. او که خدای مکړه تاسو د رب العزت د حدودو نه سرغړونه کوله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو لارښوونو ته مو توجه نه کوله، نو تل به د الله رب العزت د مخلوقاتو تکلیف تاسو ته در رسیږي، په امن کې به بیا نه یاست. 4 د مطمئن نفس کمزورتیا. کله چې انسان د خپلو بدو غوښتنو پسې روان شي او په ګناهونو یې سر شي، نو نفس چټل او کمزوره شي او د نفس مطمئنه صفت ورڅخه ولاړ شي، نو بیا هغه نفس پر بدی باندې امر کوونکی وګرځي، یعنی نفس اماره بسو شي. ډېر ځله داسې هم کیږي چې نفس مطمئنه له منځه ولاړ شي او د بیرته راګرځېدلو هیڅ امید یې پاتې نشي. دا خو په دنیا کې وي، بیا په برزخ کې هم له راحت څخه محروم وي او د آخرت په ژوند کې پرته له درد او عذاب څخه ورته بل څه نه رسیږي. د مطمئن نفس د کمزورتیا او یا له منځه تللو په صورت کې انسان د مرګ په وخت کې له داسې حالت سره هم مخ کیږي چې د توحید د کلمې ویلو څخه بې برخې شي. ځینې خلکو ته خو په دغه وخت کې داسې څه په ژبه ورځي د کومو سره چې ژوند کې زیات تړاو پاتې شوی، یعنی کومو شیانو سره چې په دنیا کې زیاته مینه او محبت درلود. د مثال په توګه یو سړي ته د مرګ په وخت کې ویل کیږي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ووایه، یا ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، دا ووایه، نو هغه په سندرو ویلو پیل کړي چې په همدې حالت کې ورڅخه روح واخیستلی شي. ځکه په دنیا کې د ډمتوب کوه، ټوله ورځ به د ده خوله په فحشا او په سندرو باندې خلاصوه. همدغو سندرو او همدغه موسیقي سره په دنیا کې د ده مینه وه. نو کله چې د مرګ په وخت کې د شهادت کلمې تلقین کیږي، د دې په ځای چې هغه د شهادت کلمه ووایي، هغه به هلته هم سندرې وایي. ځکه چې نفس مطمئنه د ده کمزوری شوی، هغه نفس مطمئنه د منځه تللی دی. نن خو همداسې فاسدو ته خلک عزت ورکوي چې دا هنرمند دی، دا استاز دی، دا دی او دا دی، او په اصل کې دوی ډمان دي چې د زنکدن په وخت کې به د دوی د شهادت کلمه هم نه نصیب کیږي. همدارنګه بل کس ته به وویل شي د مرګ په حالت کې چې ته کلمې شهادت ووایه،
یعنې د شهادت کلمې تلقین به ورته کیږي. نو هغه به همدغه وخت کې وایي چې دا ټوټه او یا دا رخت ارزانه ده او دا قیمته ده، دا ښه سودا ده او دا خرابه ده، په دغه کې به مړ کیږي. ځکه د ده ټوله مینه د دنیا سره وه. که دکان درلوده چې هلته د اذان غږ اورېده، دا به جمع ته نه ته مانځه ته به نه ته دنیوي کارونو باندې به مصروفه وه. نفس مطمئنه یې کمزوری و، نفس مطمئنه یې له منځه تللی و. نو اوس د زنکدن په وخت کې چې دته د شهادت د کلمې تلقین کیږي، په هغه وخت کې به م وایي چې دا ټوټه ارزانه ده، دا قیمته ده، دا ښه سودا ده او دا خرابه سودا ده. داسې ډېر خلک لیدل شوي دي چې د مرګ په وخت کې به یې د کلمې په ځای په نورو ګډو وډو سر و او کلمه به یې نه په برخه کېدله، ځکه چې د مرګ په وخت کې په کمزوري نفس او مریض زړه باندې شیطان غلبه کوي چې بیا له دغه دښمن څخه د محفوظ کېدلو توانایي نه لري. نو له شیطان څخه د خلاصون او د هغې د مقابلې لپاره مطمئن نفس ته اړتیا ده. الله رب العزت په صورت ابراهیم کې فرمایي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفي الآخرة ويضل الله الظالمین ويفعل الله ما یشاء. الله رب العزت مضبوطوي مؤمنان د دنیا په ژوند او د مرګ په وخت کې په ثابته وینا چې هغه د توحید کلمه ده، او په آخرت کې هم، او ښویوي ظالمان او الله رب العزت کوي هغه څه چې اراده یې وکړي. که غواړئ چې د زنکدن په وخت کې مو الله رب العزت د شهادت کلمه نصیب کړي او په هماغه وخت کې د الله رب العزت په وحدانیت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت او په رسالت باندې اقرار وکړي، نو ګناه پرېږدئ، د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ. که نن د موسیقي او د سندرو سره مینه وه، یا د سریال او فاسدو څیزونو سره مینه وه، نو چې کله د زنکدن په وخت کې تا ته د شهادت د کلمې تلقین کیږي، بیا به هلته ستا په خولې باندې دا نه راځي، هلته به هم سندرې نارې وهي. الله رب العزت دې زموږ په ټولو ورونو او خویندو باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي او رب العزت دې د ګناهونو نه وساتي. 15 بصیرت او بینایی ختمیدل. ګناه زړه ړندوي، بینایی یې ختموي، او که زړه لوند نه کړي نو بصیرت او بینایی خو یې خامخا له منځه وړي. او کله چې زړه ړوند او کمزوری شي نو د هدایت له پیژندنې او پر هغې باندې له عمل کولو څخه پاتې شي چې بیا نه حق پیژني او نه هغه لره په باطل باندې غوره کوي، چې یعنې حق ته په باطل باندې ترجیح ورکړي، په دې باندې بیا نه پوهیږي. د انساني کمال مدار په دوو بنسټونو دی. لومړی د حق پیژندل او له باطل څخه یې بیلول د اول بنسټ دی. دویم په باطل باندې د حق غوره کول او په هغې باندې وړاندې کول. نو په دنیا او په آخرت کې د الله رب العزت په نزد د خلقو مرتبې د همدې دوو بنسټونو په اساس تفاوت او توپیر لري، او د همدغو دوو کمالاتو په بنیاد الله رب العزت ځینې پیغمبران ستایلی دي، لکه چې الله رب العزت په صورت الصاد کې انشاء الله په 45 آیت کې فرمایي واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. او یاد کړه ای محمده زما بندگان ابراهیم، اسحاق او یعقوب چې دوی د لاسونو په حق باندې عمل کولو صفت او د بصیرت یعنی حق پیژندنې صفت خاوندان ول. همدارنګه الله رب العزت د حق پیژندنې صفت دوی ته ورکړی و. په دغه وینا کې الله رب العزت د نوموړو پیغمبرانو علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام ستاینه په کمال د پیژندنې د حق او په کمال د تنفیذ د حق سره وکړه، او دا صفتونه هله انسان ترلاسه کولی شي چې د الله رب العزت د حکمونو پابند شي او ګناه پرېږدي. چې ګناه پرېږدي حق به وپیژني، د باطل نه به بیل کړي او د حق ته به په باطل باندې ترجیح ورکړي، او که په ګناهونو باندې د سر یي نو نه به حق پیژني
هغه به د باطل لمبیل نه کړي او کله به هم حق ته په باطل باندې ترجیح ورنه کړي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. الله دې موږ د خپلو حکمونو او د اوامرو پابند وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه دا منګي وغاري حیادا لهر سیخ صفا کلا کلا دا هاشمی جامان مسکن دا مدینہ منورہ دا مدینہ کلا کلا دا هاشمی جامان مسکن دا مدینہ منورہ دا مدینہ منورہ دا دا مبارک غزاګانو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. 26 نقصان له دښمن سره مرسته کول. د الله رب العزت نافرمانی کول د خپل لوی دښمن شیطان سره مرسته کول دي. هغه دښمن چې د سترګو رب په اندازه له انسان څخه نه جدا کیږي او نه ورڅخه غافله کیږي. دغه دښمن انسان په داسې طریقه ویني چې انسان یې نشي لیدلی. هر ډول دوکه چې ورکولی شي صرفه پرې نه کوي. بیلابیل دامونه او لومې ورته ږدي او په دې لاره کې له خپلو همجنسو جني شیطانانو او هم له انسي شیطانانو څخه کومک اخلي. شیطان خپلو لښکرو ته وایي انسان ستاسې او د پلار دښمن مو دی، نو باید چې در څخه خلاص نشي، داسې نه چې د هغې جنت په برخه شي او ستاسې دوزخ، یا د هغه د رحمت مستحق وګرځي او تاسې د ملعون یاست. شیطان خپلو لښکرو ته وایي تاسې خو په دې پوهیږئ چې موږ او تاسې ته شرمندګي، لعنت او له رحمت څخه لرېوالی د همدې انسان د عمله په برخه شو، نو تاسې خپل نهایي کوشش وکړئ او ټول قوت مو مصرف کړئ تر څو هغه له موږ سره په دې مصیبت او غم کې شریک شي. نو که غواړئ چې تا خپل ابدي دښمن سره مرسته نه وي کړې، د رب العزت د حکمونو پابند شه، ګناه پرېږده، او که ته په ګناهونو سر اوسې نو تا بیا خپل ابدي دښمن سره مرسته کړې چې هم به د دنیا در خرابه کړي او هم آخرت. د ګناه 27 نقصان د ملائکو او د فرشتو لرېوالی. کله چې انسان ګناه وکړي، د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه وکړي، نو شیطان دښمن ورته رانږدې شي او هغه ملائکې ورڅخه لرې شي چې هغه ملائکې الله د ده حفاظت او د ده ملتیا لپاره رالیږلي وي. او د ملائکو او د فرشتو لرې کېدل د بنده د ګناه په اندازه سره وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو صحیح حدیث کې راځي کله چې بنده دروغ ووایي نو د هغه د دروغو د بدبویي په وجه ورڅخه ملائکې او فرشتې 1 میل لرې شي. نو چې په یو ځل دروغ ویلو سره فرشته او ملکه دومره لرې وځي، نو په هغه صورت کې به لرېوالی څومره وي چې کله انسان له دروغو څخه زیات فاحش او ډیر بد کار وکړي، نو ملائکې او فرشتې به څومره درنه لرې شي. له ګناه څخه پاک بنده سره ملائکې مرسته کوي او د ناپوهه او احمق په مقابله کې دفاع کوي. د رسول الله په یو حدیث کې راځي چې د محمد رسول الله په وړاندې 2 کسانو جګړه کوله. یوه یې هغه بل ته شکنځلې پیل کړې، حال دا چې هغه بل چوپ و او ځواب یې نه ورکولو. آخر یې داسې یوه خبره ورته وکړه چې د هغه بل ځواب وګرځي. نو محمد رسول الله ودرېده، هغه سړي ویلې ای د الله رسوله، کله چې ما د هغه د ځینې خبرو ځواب ورکړه ته ولې ودرېدلې؟
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل له تا څخه ملائکو دفاع کوله او کله چې تا هغه ته ځواب ورکړ شیطان درته راغی نو ما ته مناسب نه وه چې در سره ناست وی. په سلفو کې یو عالم لیکي کله چې سهار مهال شي نو ملکه او شیطان هر یو په بیړه او په چالاکي باندې بنده ته را ورسیږي. که چیرې دا بنده الله رب العزت یاد کړي، تکبیر ووایي، حمد ووایي، لا اله الا الله ووایي، نو هغه ملائکه شیطان وشړي او که دغه ورځ بې له ذکر څخه په بل څه باندې پیل کړي نو ملائکه ورڅخه ولاړه شي او شیطان ورسره مل شي. مؤمن او نیک بنده ته د ملائکې د نږدې کېدلو دغه سلسله دوام لري او د ژوند او مرګ د اړتیا په شیبو کې مرسته کوي، ان تر دې چې د مړینې په مهال او له قبر څخه د ژوندي کېدلو په وخت کې هم ملګرتیا کوي، لکه څنګه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله فرمایي یقینا هغو کسانو چې هغوی ویلي دي چې زموږ پالونکی زموږ الله دی او بیا پر همدې باندې ثابت قدمه شوي دي نو ملائکه ورسره مل شي او داسې ورته وایي چې مه ویریږئ او مه غمجن کیږئ، زیری دی تاسې ته د هغه جنت چې له تاسې سره وعده شوې ده. موږ په ژوند د دنیا کې ستاسې دوستان یو او په آخرت کې هم، او وی به تاسې ته په دې جنت کې هغه څه چې ستاسې نفسونه خوښوي او غواړي. نو که غواړې چې ملائکه در سره مل وي او تل دې د الله رب العزت د دین طرف ته متوجه کوي نو ګناه پرېږده او په ګناهونو باندې که اخته وې د الله د حکمونو او د اوامرو نه دې سرغړونه کوله بیا دا ملکه تا نه ځي د شیطان په لومه او په دام کې غورځېږي چې هغه به دې د خیر نه راګرځوي د بربادي او د هلاکت او د بدبختي کوهي او څاګانو ته به دې غورځوي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. د ګناه اته دېرشم نقصان د دنیا او د آخرت تباهي. ګناهونه انسان د دنیا او آخرت له دواړو تباهیو سره مخ کوي، ځکه چې ګناهونه مرضونه دي او چې کله د انسان په نفس کې ځای ونیسي نو بیا یې هلاکت حتمی شي. تاسې فکر وکړئ هغه ناروغ بدن چې فاسد مواد یعنی د ناروغیو مکروبونه په هغه کې راټول شوي وي او بیا د هغه د ویستلو توان ونه لري او یا خپل بدن له مرضونو څخه نه ساتي نو آیا روغتیا او ژوندي پاتې کیدل به ممکن وي؟ انسان خو د بدن روغتیا ته پاملرنه کوي خو له ګناهونو نه نه ساتي، لکه څنګه چې یو شاعر وایي د عارضي درد رسیدلو له ویرې دی جسم په وقایوي تدابیرو وساتلو. لومړی خو دا ضرور وه چې د پیدا کوونکي ذات له ویرې د هغه له ګناهونو څخه وقایه کړی او ساتلی وی. نو څوک چې ایمانی قوت د دین د اوامرو په عملي کولو سره وساتي، د وقایې په خاطر له منع شوو کارونو څخه ډډه وکړي او په خالصې توبې سره له ځانه خراب مواد یعنې ګناهونه وباسي نو په حقیقت کې دغه انسان د خیر او ښېګڼې هره لار ونیوله او له هر ډول شر څخه ځان وساتلو. نو الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وساتي، الله رب العزت دې موږ د خپلو حکمونو او د اوامرو پابند کړي تر څو رب العزت موږ او تاسې د دنیا او د آخرت د تباهي څخه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. له هر څه ښه صفا مروه ده، دا غونډې وغارې حیا ده، له هر څه ښه
صفا مروه ده د رحمت کور د قریش جانان مدفن ده مدینه منوره ده مدینه منوره ده ښکلا ښکلا ده هاشم جانان مسکن ده مدینه منوره ده مدینه منوره ده کاله خادم بیدار او زیشم چې جارو کشو ده کوڅیشم کاله خادم بیدار او زیشم چې جارو کشو ده کوڅیشم ترنا قربان دا مفکر مغموم بدن دا مدینه منوره دا مدینه منوره دا ښکلا ښکلا دا هاشم جانان مسکن دا مدینه منوره ده مدینه د ژوند لار ترخه د خلکو ډیره د مرګي اواله شپه چې ستا بندي په قبر کې راځي اواله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اواله شپه چې ستا بندي په قبر کې راځي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه سود خوړل یعنی د سود کاروبار دی الله رب العزت په خپل کلام کې د سود خوړونکو پرته له بل چا سره د جنگ اعلان نه دی کړی الله رب العزت په سورت بقره کې 288 او 9 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله رب العزت فرمایي ای مؤمنانو له الله رب العزت څخه وویریږئ او ستاسې چې کم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره تاسو ایمان راوړی وي
خو که تاسې داسې ونه کړل یعنې سود مو پرې نه ښوده نو خبر اوسئ چې د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. د دې جرم د سختوالي او حراموالي لپاره د الله رب العزت همدغه دړکه بس ده. یو چا سره چې الله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اعلان وکړي د هغه نه به لوی مجرم او د هغه نه به لوی مفسد بل څوک وي او دا سودخور دی چې الله رب العزت ورسره او محمد رسول الله ورسره د جنگ اعلان کوي. هغه خلک چې ځانونه د ټولنې او حکومتي کارونو څخه خبر ساتي هغوی پوهیږي چې د سود کولو له امله د غربت، بېوسي، د بازارونو خرابېدل او د نه ادا کولو په صورت کې څومره تباهي او ورانۍ رامنځته کیږي. دې ته ورته ډیری مالی کمپنۍ له ړنګېدو سره مخ کیږي. د سخاوت په څیر یو ستر ارزښت له منځه ځي. انسان هغه لاسته راوړنه چې د وینې او وجود د خولو په تویولو سره یې ترلاسه کوي مجبور ده چې د سود ټاکلې کمپنۍ یا شخص ته یې ورکړي. له همدې امله سود کوونکی انسان په ژوند کې هم د تباهي کندې ته برابریږي. دا چې په ټولنه کې یو طبقاتي نظام پلی کیږي او یو څو کسه د ټول ملت په مال او شتو باندې مزې کوي. له همدې امله الله رب العزت د دې فعل کوونکو سره د جنگ اعلان کړی. هر هغه کس چې په هر ډول او د هرې لارې څخه د سود په معامله کې برخه واخلي د الله رب العزت د عذاب وړ ګرځي. که هغه د مؤسسې رئیس وي، که د بانک رئیس وي، که د بانک معاون وي یا د سودي مؤسسې معاون وي، که څوکیدار وي، که آشپز وي، که ګارد وي، که لیکونکی وي، که شاهد وي، که مرسته کوونکی وي، دغه ټول د الله رب العزت د عذاب وړ او ملعون خلق دي او د دې لارې نه چې کومې پیسې خپل کور ته راوړي حرامې دي او خپل اولاد په حرامو پیسو باندې تقویه او تغذیه کوي. د مسلم حدیث ده. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سود ورکوونکي، په سود اخیستونکي، په لیکونکي، په دواړو شاهدانو باندې لعنت ویلی او رسول الله فرمایي دغه ټول په لعنت کې سره برابر دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا سره سم دغه ټول خلک په ګناه کې برابر او لعنتیان دي. د هغو بانکونو کارکوونکي هم په دې جرم کې برخمن دي کوم چې د سود معامله کوي. له سود څخه پرته هغه خلک چې په دې بانکونو کې روپۍ اچوي، اکاونټونه جوړوي او بیا ترې ګټه اخلي، دغه خلک هم د معاونت له امله په دې جرم کې شریک دي او لعنتیان دي. حاکم په مستدرک کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دي الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ینکح الرجل امه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود 83 دروازې او درجې دي. تر ټولو وړه دروازه او درجه دومره خطرناکه ده لکه څوک چې د خپلې مور سره بدکاري او زنا وکړي. الله دې موږ د سود نه وساتي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله بن حنظله رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم ربا یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیة. د سود یو درهم یعنی هر ډول روپۍ چې وي چې یوه روپۍ د سود د لارې لاسته راځي هغه سړی وخوري
او ده ته پته ولګېده چې دا د سود ده نو دا د 36 ځله زنا کولو څخه ډیره سخته ګناه ده. الله اکبر. هغه کسان چې تر اوسه د سود معاملې کولې یا پوهېدل یا نه پوهېدل، همدا اوس چې زما خبرې د دوی تر غوږونو رسیږي، الله نه دې وویرېږي. الله ته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي، د خپل رب نه دې د خپلو د ګناهونو بخښنه وغواړي، کنې جهنم به ځای وي. ځکه سودخور سره الله او د الله د رسول اعلان د جنګ کړی. د دې نه لوی عذاب، د دې نه لوی جرم به بل کم یو وي چې تا سره الله او د الله رسول اعلان د جنګ کوي. د سود حکم عام دی، شتمن او غریب پکې نشته. ځینې خلک به دا ګمان کوي چې د غریب لپاره به څه تخفیف وي، خو داسې نه ده. هر چا چې د سود معامله وکړه هغه مجرم دی. سود نه یوازې دا چې د آخرت د بربادي لامل جوړیږي، بلکې په دې دنیا کې هم انسان د ذلت او رسوایی سره مخ کوي. په دې دنیا کې د سود له کم څخه کم تاوان دا دی چې د انسان له مال او شتو څخه برکت له منځه ځي. موږ ډېر داسې سوداګر او تجاران لیدلي چې د سود کولو له امله هر څه له منځه تللي دي. کاروبار یې خراب شوی او د 1 روپۍ لپاره یې سوال کولو ته خوله ورانه شوې ده. که څه هم په ښکاره ورته د روپو شمار کولو پر وخت خپل مال ډیر ښکاري، خو په اصل کې مال کم او بې برکته دی، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څه هم د سود مال په ښکاره توګه ډیر ښکاري، مګر پای کمی او قلت دی. که سړي په کورنیو کې د سود نه لاس نه اخلي، نو زموږ هغه مسلمانانې خویندې چې په دې کورنیو کې استیږي او ژوند کوي، باید هغوی خپل پلرونه، خپل خاوندان او خپل ورونه د دې فاسد او د دې خبیث عمل نه منع کړي او د دې مخه ونیسي. سود لږ وي او که ډېر وي دا حرام دی، خو سره له دې چې دا جرم دومره خطرناکه دی، بیا هم زموږ رحیم ذات الله انسان ته د توبې کولو له امله د بخښنې چانس ورکړی. الله رب العزت په سورت بقره کې فرمایي وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ، نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست. مه تاسې تیری کوئ او نه به پر تاسې تیری وشي. لازمی خبره دا ده درنو اوریدونکو چې د انسان نفس باید له دې ناوړه او لویې ګناه څخه کرکه او نفرت وکړي. انسان ته پکار ده چې هغه د دې خطرناکې ګناه له قباحت څخه ځان خبر کړي، تر څو هغه خلک هم پوه شي او د ځان د راتلونکي په اړه یو ژور او مثبت فکر وکړي. کوم کس چې د غلا او د مال د ضایع کیدلو له امله خپل مالونه او روپۍ په داسې بانکونو کې اچوي چې هغه د سود معامله کوي، دوی ته هم پکار ده چې د دې بدل پیدا کړي او هیڅکله له بانکونو څخه سود وانخلي، بلکې له سود څخه ځان داسې خلاص کړي چې د ورتللو یې څه تمه او چانس پاتې نشي. که په کور کې د پیسو د ساتلو امکان وي، اصلا خپلې پیسې ته بانک ته مه انتقالوه، او که په کور کې د پیسو د ساتلو امکان او گنجایش نه وي، نو بیا خپلې پیسې داسې بانک کې کږده چې هغه بانک سودي معامله نه کوي. زموږ سوداګر او تجاران ورونه باید ځانونه له سودي معاملو څخه وساتي، ځکه چې له دې مال څخه د دوی صدقه هم جایز نه ده. ځکه الله پاک دی او الله رب العزت پاک سیز خوښوي، له همدې امله ده ته دغه روپۍ په هر کار کې لګول روا نه دي. که ځان مسلمان بولي نو له دغو روپو څخه خوراک نشي کولی، که ځان مسلمان بولي نو د دغو روپیو څخه څښاک نشي کولی، نه ترې څه اغوستلی شي، نه ترې د بچیو او میرمن لپاره څه لګښت کولی شي، نه پرې کور جوړولی شي، نه پرې موټر اخیستلی شي، نه ترې زکات ورکولی شي او نه پرې له ځان څخه کوم بل ظلم لرې کولی شي. ده ته پکار ده چې د الله رب العزت د ویرې له امله د سود څخه لاس په سر شي او د تل لپاره ترې ځان وساتي، تر څو یې الله رب العزت وبخي. حقیقت دا دی
چې کوم کس د حفاظت او د ساتلو په نیت په بانکونو کې روپۍ واچوي او بیا ترې ګټه اخلي نو دا هم حرام او ناروا کار دی ځکه حفاظت یوازې او یوازې د الله په واک کې دی دا یوازې شیطاني وسوسه او هڅونه ده چې په بانک کې روپۍ واچوه هغه بانک هم بیا سودي بانک موږ ډېرې داسې پیښې لیدلي چې د شپې په یو کور باندې غله اوښتي وي له هغو نه یې د روپو پوښتنه کړې وي چې روپۍ چیرته دي د کور څښتن ورته ووایي روپۍ په کور کې نشته په بانک کې دي نو ډاکو او غل راپاڅېدلی او د کور مشر کس یې یرغمل کړی دی تر دې چې د کور بل کس دې ته مجبوره شوی چې غله ته له بانک څخه روپۍ راوړي او خپل پلار یا خپل ورور د غلو د لاسته راخوشي کړي نو ای د الله بندګانو د روپو ډیرولو لپاره بهانې مه جوړوئ په ځان باندې قبر مه تنګوئ له الله رب العزت څخه ویره وکړئ او ځانونه د هغو خلکو معاونین مه جوړوئ کوم چې د سود معاملې کوي ځکه هغه کسان چې د سود معاملې کوي الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو سره اعلان د جنگ کړی لکه چې الله فرمایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې الله رب العزت تاسو ته درکوي په هغې باندې قناعت وکړئ په هغې باندې صبر وکړئ په دنیا کې څوک د ولږې نه دي مړ شوي الله روزي درکوي که نه درکوي بیا به مرګ درکوي نو د سود په معاملې باندې او د سود په پیسو باندې خپل ځان او خپل اولاد مه تقویه او مه تغذیه کوه ځکه بیا به د جهنم د اور وړ وګرځئ جنت به په تا باندې حرام وي نو زما توصیه هغو کسانو ته چې په سودي بانکونو کې ګاردان دي چوکیداران دي آشپزان دي کارکوونکي دي کمپیوټر کاران دي دا دي چې هغوی د الله نه وویریږي دا دنده دې پرېږدي ځکه په تاسې باندې رسول الله لعنت ویلی او چې په چا باندې رسول الله لعنت ووایي د هغې لارې نه چې څوک پیسې راوړي هغه پیسې به بیا څنګه پیسې وي الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې الله رحم وکړي او الله رب العزت دې موږ د سود د معاملې نه په خپل حفظ و امان کې وساتي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا بندي په ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا بندي په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اوله شپه چې تا بندي په قبر کې راځي اوله شپه درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د پلورلو او د خرڅولو پر وخت د جنس عیب پټول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراکي توکو له یوې ډیرۍ سره په خوا کې تیرېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوراکي توکو په ډیرۍ کې لاس دننه که چې له امله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس لوند شه یعنې د لوندوالي احساس یې وکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما هذا یا صاحب الطعام ای د خوراکي توکو پلورونکیه ای د خوراکي توکو صاحبه دا څه دي هغه سړي ځواب ورکړ ای د الله رسوله په دې باندې باران شوی ځکه داسې لامده ښکاري محمد رسول الله ورته وفرمایل افلا جعلته فوق الطعام حتی یراه الناس تا ولې دا لامده خوراکي توکي د خوراکي توکو د پاسه نه ایښودل چې خلکو لیدلی وای او پوه شوي وای د دې نه وروسته بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل من غش فلیس منا څوک چې خیانت وکړي هغه له موږ څخه نه دی په اوسني عصر کې دغه کار په پراخه پیمانه روان دی
ځکه اوس د جنس عیب پټولو لپاره داسې وسیلې او اسباب راوتلي چې انسان ته پته او معلومات نه لګیږي چې کم ښه دی او کم خراب دی. د بیلګې په توګه داسې سټیکرې او ټاپې راوتلي دي چې په جنس ولګي نو د اصلي او بدل پته یې نه لګي. ډېر داسې سوداګر او تجاران شته چې عیب لرونکي شیان د بې عیبه مال لاندې ږدي. ځینې خلک کیمیاوي مواد استعمالوي او د جنس عیب پټوي. ځینې داسې سوداګر هم شته چې د جنس د عیب پټولو لپاره له داسې موادو یا له داسې طریقې څخه کار اخلي چې کله پیرودونکی د جنس بیرته ورکولو لپاره راځي نو په دومره وخت کې جنس بیخي له منځه تللی وي. خلکو سره به الله د آخرت په ورځ باندې سخت حساب کوي. الله به ترې پوښتنه کوي. داسې سوداګر او تجاران هم شته چې خرابې وریجې د ښو وریجو سره ګډې کړي او په خلکو باندې د ښو وریجو په نامه باندې خرڅې کړي. الله به درنه پوښتنه نه کوي. داسې سوداګر هم شته چې هغوی وړو سره د وریجو وړه یا نور خراب وړه ګډوي او په خلکو باندې خرڅوي. خلک دوکه کوي. الله به تا نه پوښتنه نه کوي. داسې سوداګر خو هم شته چې په بوجیو کې نیم کیلو او 1 کیلو وزن کموي. د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې نه درېږي. الله وی ویل للمطففین. داسې خلکو لپاره هلاکت دی. د تیلو تجاران خو بیا داسې دي چې په تیلو کې رنګ ور واچوي یا هغه پمپونه چې تیل خرڅوي د خلکو نه لیټر او اندازه کې غلا وکړي. داسې دنیا زوال ده. داسې دنیا د الله عذاب دی. دا مار دی. د آخرت په ورځ به دې په غاړه کې پروت وي. نه که په لږو باندې قناعت وکړه 1 روپۍ وګټه حلاله یې وګټه او د سمې لار نه یې وګټه. ځینې داسې ظالم خلک هم شته چې د مال د خرابېدو تاریخ بدلوي او اکثره دا کار په صحیح برخه کې ډیر دی، یعنی په دواییو کې. د دوا پلورونکي د دوا هغه تاریخ بدلوي چې د لمنځه تلو وخت یې نږدې وي او په همدې ترتیب ځان له تاوان څخه بچ کوي. که خلک پې مري دی، خدای دې تاوان نه کوي. ځینې سوداګر بیا داسې هم شته چې هغوی نه تاریخ بدلوي نه د جنس عیب پټوي خو خلکو ته دوکه ورکوي. دا هم حرام او ناروا عمل دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابن ماجه حدیث دی، المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخیه بیعا فیه عیب الا بینه له. مسلمان د مسلمان ورور دی. مسلمان ته جایز نه دی چې هغه په مسلمان ورور باندې عیب لرونکی شی وپلوري او پې خرڅې کړي، مګر که عیب یې بیان که بیا کولی شي چې د هغه له خوښۍ وروسته پرې شی وپلوري. او چې تا یې عیب پټ کړی په سړي باندې خرڅوې، ته دوکمار یې. الله رب العزت به دې د آخرت په ورځ د غلو په قطار کې دروي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه په دوکې سره بولی لوړول دي، یعنی په دوکې سره د جنس د بیع لوړول دي. د بیلګې په توګه یو کس سودا پلوري، بل کس یې د خلکو په قطار کې درولی وي. داسې کس چې پیرودونکی نه دی، یوازې خلکو ته د دوکې ورکولو لپاره ولاړ وي او د دې لپاره د جنس بیع لوړوي چې قیمت یې پورته لاړ شي. تا سودا راوړې په بازار کې خرڅوې، خو بل کس دې هلته درولی دی چې ته به د دې جنس او د دې سودا قیمت لوړوې، ته خو به یې اخلې نه تر څو چې خلک دوکه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، لا تناجشو، په دوکې سره بولی او د جنس قیمت مه پورته کوئ. دا هم د دوکې یو ډول دی چې څوک د بل په ناخبري کې داسې کار وکړي چې له امله یې دا ګټه وکړي، په داسې حال کې چې د جنس اصلي قیمت دومره نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، المکر والخدیعة فی النار. مکاري او دوکه دواړه د اور باعث جوړیږي.
نن سبا ډیر خلک په بیلابیلو منډیانو کې خلکو ته دوکه ورکوي. په دې خاطر نور کسان په دروازه او د دکان په شاوخوا کې درولي وي چې پیرودونکو ته دوکه ورکوي. هغه د دې لپاره ولاړ وي چې کله بازار ولګیږي نو دوی پکې خپله دنده پیل کړي. کله چې یو کس د جنس بیع ووایي نو دا پرته له ځنډه په هغه باندې بولي پورته کوي چې له امله یې ګړۍ په ګړۍ د جنس قیمت لوړیږي. دغه ډول خلک چې کله د بل چا مال اخلي نو په بیه کې قیمت کمولو ته ملا تړي، خو که خپل مال وي نو بیا له خاورو نه ورته سره زر جوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ولا تناجشوا، او دا هم فرمایي چې المکر والخدیعة فی النار. نو زما سوداګرو او تجارانو ورونو، هغه لږ پیسې چې تاسو ګټئ په حلاله طریقه باندې په هغې باندې قناعت وکړئ. الله رب العزت به دا لږ ستاسو لپاره ډیرې کي او په دې پیسو به الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه وساتي. او که خدای مه کړه د سود د لارې، د دوکې د لارې او د چل او د فریب د لارې تاسې پیسې لاسته راوړئ، دا به ستاسو دنیوي ژوند هم تباه او برباد کړي او په آخرت کې خو بیا مسیر معلوم دی چې د داسې کسو مسیر او ځای کم ځای دی. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې د جمعې د اذان څخه وروسته سوداګري وکړي. الله رب العزت په سورة جمعه کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مؤمنانو، کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا او آذان وشي نو د الله رب العزت د ذکر خواته وځغلئ، پیرل او پلورل پرېږدئ. دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده که تاسې پوهیږئ. ځینې داسې سوداګر شته چې دوکانونه یې د جوماتونو په خوا کې وي خو په خپلو کارونو کې بوخت وي. له دوی سره په ګناه کې هغه خلک هم شریک دي چې له دوی نه سودا کوي، که څه هم ترې مسواک اخلي، خو بیا هم په ګناه کې برخمن دی. د یو راجح قول مطابق غوره خبره همدغه ده چې دغه سودا که پلورل وي او که پیرل وي په دواړو صورتونو کې ناروا عمل دی. ځینې ډوډۍ پخوونکي د شرکتونو او کارخانو مالکان خپل مزدوران په همدغه وخت کې کار کولو ته مجبوروي، که څه هم د دې کار په کولو سره په ښکاره توګه د ده ګټه ډیره وي خو په حقیقت کې ستر تاوان کړی دی. که چیرې مزدورانو ته په داسې حال کې د کار کولو امر کیږي چې فرض لمونځ پکې فوت کیږي، د جمعې لمونځ ترې پاتې کیږي، نو دوی ته په کار ده چې په دغه وخت کې د خپلو مشرانو تابعداري ونه کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. راځئ چې د الله رب العزت د کلام نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ځان خبر کړو تر څو الله رب العزت زموږ دنیوي او اخروي ژوند ښایسته کړي. او که خدای مه کړه ژوند مو همداسې په غفلت کې تېرېده بیا به الله رب العزت ته جواب ډیر سخت وي. الله رب العزت دې زموږ ورونو او خویندو ته توفیق ورکړي چې د ټولو ناوړو ګناهونو د ارتکاب څخه ځان وساتي چې الله یې کامیابه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسې ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ترخه د خلکو ډیره، ترخه د خلکو ډیره، د مرګي اوله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره. بسم الله ابتدا او انتها بڑا ترخه دی، همدا بڑا ترخه دی. بسم الله ابتدا او انتها بڑا ترخه دی، همدا بڑا ترخه دی. د ژوندون اخیری ورځ او د مرګي اوله شپه، د ژوندون اخیری ورځ او د مرګي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره، ترخه د خلکو ډیره،
د مرګي اواله شپه چې تا باندې په قبر کې راځي اواله شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اواله شپه چې تا باندې په قبر